د سیاست او د تعصب ظاهر خوړلي ماران چا ویل چې موږ په لستوڼو کې ساتلي ماران ما پسې کړي د لمونځو امامت نه بخمه وینې بخمه خو د اوښکو قیمت نه بخمه یم روان د هغه اوښکو انتقام اخلم زم د نړۍ د ظالمانو په سربام اخلم بودې وایي که په ښکاره څوک یې په غلا راکوي طالب حکومت کوم سفارت ماله تنخوا راکوي په ورځو ورځو که نری غوښه یا غټه خورمه والله تر اوسه د تڼاکو لاسو ګټه خورمه د مرګ ردیب ته مې سلګۍ را رسېدلې ده اوس هغه چاړه مې تر مرۍ را رسېدلې ده اوس د زړه خبرې مې لا هغسې په زړه پاتې دي راویښوم هغه وګړي چې وده پاتې دي پوخ یمه پوخ زه په یو پوخ کپس کې ژوند تېروم لکه مارغه په یو سرپوخ کپس کې ژوند تېروم څو چې پښتون یمه قرار به تر هغو نه لرم د خدای په ارته ځمکه حق ته اوسېدو نه لرم تر څو چې دې دین او مذهب ته وفادار یو موږ لکه سید قطب او منصور به سرپدار یو موږ تر څو چې دې هورهورکي پورې رڼا پورې وي نو تر هغو به یې وژونکی تور په ما پورې وي کله چې موږ د دې خپل دین او مذهب نه تیر شو کله چې موږ د پښتو حیا او ادب نه تیر شو نو د اساس او د قانون وینې به نه بهیږي امن به راشي د پښتون وینې به نه بهیږي نو سوات خیبر وزیر مسعود شوال وژنه کیږي دا په لوی لاس د پښتانه نسل وژنه کیږي دوی غواړي موږ له سیاست او اقتصاد وباسي دوی د تعلیم وکړي او موږ د له سواد وباسي قدر پکار ده د دې وخت ارزښت ته لاس واچوئ ژرنده په وار نه د بېواره وخت ته لاس واچوئ ګریوان خو پرېږده موږ د ټول وجود اختیار ورکړی د جوارګر لالي په لاس مستن اوتار ورکړی